د پرمختګ بل مهم خبر د افغانستان بانک سرپرست د قطر سفارت له مستشار سره کتلی دي دا چې څه وخت او څنګه نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه جهان نیوز ته ښه راغلاست. د مرکزی بانک سرپرست د قطر سفارت له مستشار سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان بانک د نړۍ د ټولو هیوادونو له مالي او بانکي بنسټونو سره د ښو او مناسبو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان بانک سرپرست او مردوف د دواړو هیوادونو د مرکزی بانکونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا پر د برېښنايي بانکوالۍ پر پراختیا او همدارنګه پر ظرفیت لوړونې خبرې اترې کړې دي. د دغه بانک د خبرپاڼې پر بنسټ مردوف په دغه کتنه کې له مرکزی بانک سره د همکارۍ ډاډ هم ورکړی دی.